دا حسد ګوره ډېر انصاف والا دی. بدأ بصاحبه فقتله، شروعات ته د خپل ملګري نه کوي، اول دی ختموي. دومره انصاف والا دی. هغه بل پسې نه ځي ډایرکټ، شروعات په چا باندې کوي؟ د چا کې چې د خپل ملګری رانیسي. او په دې کې یو واقعه واورو. معتصم خلیفه چې کوم و، د ده خواته به یو بدو راتو. نه د ده دا بدو ډېر خوښ شو، دا بدو یې ځان ته نږدې کو ناسته پاسه ورسره ډېره زیاته کړه، تر دې چې دا بدو به د ده کور ته بغیر اجازه ته ننوتو. دومره د یو بل سره دوی هغه یاري او دوستي هغه ډېره زیاته شو. او د دې خلیفه سره یو وزیر هغه ډېر سخت حسدګر انسان، حاسد. نو هغه کې غیرت را پیدا شو، د پالتو غیرت، چې ولې دا بدو چې دی دته دومره نږدې شو. دا بدو دی د بانډو نه راغلی دی. نو د ځان سره دا سوچ کوو چې اوس څه چلو کمه. دا بدو خپل طرف ته اړول غواړي، او بیا د خلیفه د زړه خپل طرف ته اړول غواړي چې دې دواړو کې څه راولمه؟ جدایي راولمه. دغې ځان سره ملګری کړو. دا بدوی چې ځان سره ملګری کړو، نو هغه خوراک پروګرام یې وکړو، روټۍ به نه موږ سره وخوري. ګوره دا حسد څومره خطرناک مرض دی. روټۍ به موږ سره وخوري. هغه ته یې صحیح ده، روټۍ ورته پخه کړه او په هغې کې ورته سمه اوږه واچوله، سمه ډېر شي اوږه ورته واچوله. چې کله هغه بدوی ډوډۍ وخوړه، نو دغه ورته ویې د وزیر صاحب وی ډوډۍ خو دې وخوړه، اوږه پکې ډېره وه، نو چېرته امیر المؤمنین ته نږدې نه شي، هسې کې چې د خولې نه دې بند شي، خلیفه ته نږدې نه شي، نو په دې خوله باندې به لازم څه کپړه ساتي، ځکه چې ګوره د هغه دا خبرې ډېرې بدې شي. وزیر بیا په دغه ټیم کې لاړ په خلیفه پسې، امیر المؤمنین پسې، د هغه سره کېناستو. وی امیر المؤمنین بدو خو ته ځان سره ډېر کېنی پاسې، خو خبر دی خلکو ته څه وایي؟ هغه وایي نه، خلکو ته څه وایي؟ خلکو ته وایي چې امیر المؤمنین داسې خوشبو لګولې ده چې موږ یې تباه کړو، چې موږ دغه بین د کوم ځای نه ده راوړی. او حدیث وایي، وی یو دغه شان وایي. بدو په لږ ساعت کې راغی په امیر المؤمنین پسې، نو د هغه سره لاس میلاو، باچا صاحب ورسره لاس میلاو، خلیفه، نو هغه د پوج د دا کپړه داسې نیولې وه، پوج د دا کپړه به دې نیولې ده چې او د خولې ته چې دا بین د دې اوږې ده په دې باچا صاحب باندې ونه لګي. امیر المؤمنین چې ولیدو چې سړي چې دی پوزه پټه کړې ده او خولې پټه کړې ده، نه دی وران دی، په موږ پورې خاندي. ګوره ته نن دی زما په باره کې وایي چې خلیفه خوشبو لګولې ده، خو څښا بنتي سي دی پرون په بانډه کې اوسېدو، نن دی د دومره خبرو غوسه شو. بیا دا بدو راوغوښتو، یو رساله ولا ورکړه، یو خط ولا ورکړو. وی دا پلاني لویس په دې خط کې دنه دا لیکلي وو، وی دا څوک چې تاله خط دوړي ته دنه دا سر ووهه، دی په دې خط کې دنه لیکلي وو. او دا به هغه ته ورسوه. بدو ډېر تابعدار سړی و، هغه صحیح دی، زه به ورسو. هغه دا راغستی دی، روان دی په لاره، ورسره وزیر صاحب میلاو شوی. وزیر ورته ویلي ته چېرته ځي؟ هغه ورته ویل د امیر المؤمنین رساله مې راغستې، خط مې راغستی دی، د هغه پلاني کس لیوړم چې په پلاني علاقه باندې مشر کړی. نه وزیر په دې زړه کې سوچ وکړو، دی چې هلته لاړ شي او دا کتاب او دا خط دی هلته ویسي، نو هغه سړی خو بولم څه مال ورکوي که نه. دته دا خبره وکړه چې داسې کار وکړه، زه به تا د دې غټ سفر نه دمه کړمه، ته چې اوس هغه پلاني پسې خواله ځې او هغه سره ومیلاوېږي او دا غټې خبرې دي، نو زه به تا دمه کړم او دا کار به زه وکړم، مال یې راکړه، او په آخره کې به تاله درکوي څه وایي. سړي څه خاص خو بېڅه شتیم نه، خو دا مال یې راکړه، دا غم به زه تا نه واخلم. هغه ورته وایي چې ته مشر یې او ته پوه یې نه، هغه ته خو پته نشته که چې ته وې او ته دومره ښه سړی چې موږ دې دمه کوې، نو موږ خو لیوني نه یو چې دومره اوږدې اوږدې سفر یې دې دپاره کوو. دا کتاب یې دله ورکړی، کتاب چې هغه وړی دی په کس پسې رسېدلی او خط یې هغه له ورکړی، په خط کې دنه لیکلي اما بعد دا کوم سړی چې د مخامخ ولاړی دی ختم که، وزیر یې ختم کو. وزیر بیا باچا صاحب تپوس وکړو، معتصم تپوس وکړي چې هغه وزیر صاحب نه ښکاري چې ګوره کوم ځای کې دی. او هغه بدو خبر ورته راغی چې هغه شتي ګرځي راګرځي، نو په تعجب کې پرېوتو. هغه بدو یې راوغوښتو، تپوس یې وکړو تا څه چل کړی دی؟ زموږ وزیر ورک شو، ته بیا هم ګرځي راګرځي. نو هغه ورته قصه وکړه چې
دې قصه شی و هغه ماته وی چې دا مال راکړه زه به ورسوم نو بس خبره ټوله ورته واضحه شوه امیر المؤمنین معتصم ته خبره ښه صفا شوه چې او هغه چې کوم خبره شی و هغه ټول یو ګیم او ټول یو لوبه وه د دې لپاره چې زموږ په منځ کې د حسد راشي نو هغه په هغه ټیم کې وخندل دی معتصم او دا مشهوره خبره وکړه وی قاتل الله الحسد الذي اذا حسد هلاكي ما اعدله سمر انصاف والده بدا بصاحبه فقتلنا خپل مرګره وی اول مړکو سمر انصاف والده په حسد کې انصاف ته دا کوم چې کې اول دې خرابای اول دې ختمي نو وزیر صاحب په دغه کې لار چې ولې د بدود لري بچا صاحب سره ډیر کینی پیسې هغه په کې لار ختم شو بل نقصان پدې کې دا دی چې دا ګناه د ته چې کوم کار کې لګي دا ګناه ده نو دا یو غټ نقصان دی دغه شان د دې د لاسه ګره په دې جسم کې مرزونه پیدا کی دا ډیر سوچ کول او حسد کول د دې لاسه انسان سکی کمزور شي په مخه د سوچونو کې ورته حساب کتاب د بس قسم په حساب کتابونو کې دومره تکړی د دې پلاني سره دومره زمکه د بس دومره غسته په پلاني سن کې په پلاني سن کې چې به د زوی سعودي ته د دې پلان دومره لريږي په وخت کې ته په داریا چې د حساب کتاب د څنګه یاد کړي د هر څه د یاد کړي نو د دې د جسم په خرابېږي نه او بیا په دې کې سوچونه مو کوي چې بیا ډول خو نه دي او چې ته قرآن وای قرآن ویروي زموږ د جبه نه راوړي به قرآن باندې دی په دماغ کې نه کینی او دې سره نه عادت نو دا به یو غټ نقصان دی بل غټ نقصان پکې دی چې د خلکو د حسدګر سره بیا نه لیکي څومره غټ نقصان خلک خبر شي کنه یو پلان لري ساتل خپل مجلسونه د خپل بیٹک نه ولې لري ساته ځکه چې باید د حسد پروت دی او په اخر کې به دا خبرو کو چې علاج د دې سره علاج دا غي دا دی لند علاج دا دی چې ځان سره دا خبره یاد ساتي چې سچ لري انسانانو سره دی د الله سبحانه تعالی ورکړي او سچ الله په تقدیر کې لیکلي دی هغه بدلیږي نه او سچ استا په قسمت دی هغه ته د رسیږي ته نه اوړي نه او کم شی چې ته نه اوړېدلې د بل ته رسیدلې نه هغه ته د رسیدونه د علاج دی په شو به علاج باندې کنه خو علاج دی سچ دی او سچ تقسیم شوی د الله سبحانه تعالی ورکړي دی موت تاسو کې چې بده کې خبرې وکړو نو موږ به دې شي وکړو چې د الله سبحانه تعالی بغواړو چې الله موږ لمراکي او د پلاني لم برکت ورکي بل په علاج کې دا خبره ساتي د دنیا سره محبت ډیر مکو ځکه چې دا حسد